چې د چام ښځی د هغه دپاره دا د نصیحت خبرې دي او د کمې ښځې چې خاوند دي د هغه هغې دپاره هم د نصیحت خبرې دي چې ښځه خاوند به یو بل سره سینګ ژوند تېروي. زمانونو د رسول الله مبارک یو حدیث دی بس هغې ته ګوره اوس. نبی علیہ السلام د خاوند متعلق فرمایي وی خیرکم خیرکم لأهله. خلک کوئی پلان کې ښه سړی دی پلان کې سړی ډېر ښه سړی ډېر زبردست سړی نه د حضور پاک مبارک نه تپوس کو چې ښه سړی څوک دی. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم په تاسو ټولو کې غوره سړی په تاسو ټولو کې ښه سړی خیرکم لأهله چې خپل کور ښځې بچو سره ښي. هلکه خبرې مه کوئ پرېږدئ چې کوم سړی په خپل کور کې خپلې ښځې سره او بچو سره ښي دا په تاسو کې ښه سړی دی. بارخوار سړی ښي یار دوست سره ښه ژوند تېروي چکرې چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې ځو مري ته چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې ځو چې مړه چکر ولګو نو بارخوار سړی ښه سړی دی. او چې کور ته راننوځي نو زمرۍ یې د برېتو نه نیولي ښځې ته غوسه نو حضور پاک فرمایي خیرکم تاسو ټولو کې ښه سړی او بهترین هغه دی خیرکم لأهله چې خپلې ښځې بچو سره ښي. وانا خیرکم لأهلی او زه په تاسو ټولو کې د خپل اهل سره ګورې ښیمه. رسول الله مبارک د خپلو بیبیانو سره او د خپلو بچو سره د خپلو غلامانو سره او د خپل خاندان سره بهترینه زندگی تیره کړې ده. سړي ته داسې و چې کور ښه ژوند تېر کا چې ښه درې صفت وکړي. او زه به یې در یو څو مثاله درکړم. یو ځل نبي علیه السلام مبارک اوبه وغوښتې عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره جام په لاس کې وی عائشې چې ته کله اوبه وڅکې نو باقي ماله راوړه او ورته وی نه د الله رسوله مخکې به تو وڅکې بیا به وروسته زه څکم. وی نه تو څکه. نو عائشې بیبي اوبه وڅکلې نو بیا یې وله جام راوړه نو چې جام یې راوړه نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړو وی عائشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې نو عائشې بیبي ورته ګوته ونیوه وی صاحب په دقه ځای مې شونډې پرتې وې دقه ځای مې شونډې پرتې وې. قسم دی حضور پاک مبارک د عائشې د شونډو په ځای خپلې شونډې کېښودې اوبه وڅکلې. اوس یو سړی ښځې سره دومره مینه کوي او د خپلې بیبي سره دونه محبت کوي چې د هغې شونډې په کوم ځای لګېدلې او ته په دقه ځای د شونډې اکدم دا ښځه به ترې قربانېږي او که نه به قربانېږي. زمونږ ستاسو نه مخکې ښځه اوبه څکي شي او خو دې څکي ای څه دا مردارې شونډې دې نیولې دي ټول جام دې ولاړه خدای بیخ وباسه ورشه توی که شابه او جام شوړه که نه بیا پکې اوبه راوړه. دا د شریعت خلاف خبرې دي. ښځه سوینده خو نه ده ښځه د سړي څه نوکره خو نه ده خو چې ته سینګ د الله بنده دا هم د خدای بندګۍ ده. ته چې سینګ په دې خفه کېږي چې زما دې څوک بېعزتي وکړي الله هم په دې خفه کېږي چې ته د ښځې بېعزتي وکړې. نو حضور پاک فرمایي چې بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپل اهل و عیال سره ښي. او زه تاسو کې په دې صفت موصوف یم زه د خپل اهل و عیال سره او د خپل کور د خلکو سره ښیمه بهترین یم. خیر معنی بهترین. او په شمایل ترمذی کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ما ضرب امرأة ولا خادما قط نی بیبي له ډب ورکړی دی او نه غلام او نوکر او خادم له ډب ورکړی دی په خپله زندګۍ کې. او که ته وایې دا دومره ښه اخلاق قسم دی د ټولو دنیا د خلکو اخلاق یو ځای کا که د رسول الله مبارک د یوې بیبي په اخلاقو کې د خپې دوړې ته رسېږي. دا ولې دا ژوند یې ښکلی تېره په زور او په والو ښځه نشي تابع کولی. په مینه به ښځه تابع کې په محبت به ښځه تابع کې. زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم یو ډېر لوی مفسر
مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه جو سړی تیر شوی دی په خپل قصه کوي وی هغه وخت چې د په دارالعلوم دیوبند کې هم طالب وما د مور او پلار سیکانو دی خدای مسلمان کا نو په د دیوبند د کلی نوم دی د دیوبند په دې کلی کې یو سیټو مالدار سړی و خو سیټ نیک سړی و لورې پیغله شوې وه د سیټ لور پیغله شوه نو د لورې هم دا خواهش و چې یو عالم سره نکاح وکړم او د سیټ صاحب هم دا خواهش و چې دا خپله لور یو عالم له په نکاح کړم یو بل سره مشوره وکړه چې زما د لور هم خواهش دی زما هم خواهش دی او دا لور چې یو عالم له په نکاح کوم نو چا ورته وی چې عالم ګورې نو خو دغه دارالعلوم دیوبند دی علما خو هغوی ته معلوم دي هلته ورشه نو محتمم صاحب ته ووایه نو لور له به دی چې ته یو ښکلی عالم وګوري دا ډېره ښه ده نو سیټ صاحب شو انا لله و انا الیه راجعون ټول ووایه بجدي چې لاړه شي یا تکلیف راشي زر انا لله وایه نو که په دې مدرسه کې داسې یو نیک غوندې عالمي نوجوان نو ما ته وښایه چې دا لور ور په نکاح کړم یاره په دې لار راتلم په دې چمن کې مې یو هلک ولید او مې خوښ شو که هغه واده نی کړی او د هغه خواهش نو لاول مې اخ دی او که بالفرض د هغه زړه نه کېږي یا واده کړي بل به راله وګورئ محتمم صاحب هوښیار و هغه وی ودرېږه د ده د خوښې دا به لاول وګورو هغه پسې هلک ولېږه راویې غوښته مولانا احمد علی لاهوري وی زومه وی ما ته محتمم صاحب وی چې دا سیټ صاحب دی زمونږ د دې کلي د دې دیوبند دیم نیک سړی دی لور هم نیکه ده د دواړو دا خواهش دی چې یو عالم سره دا لور په نکاح شي نو تا باندې راتېر شو ته خوښ شوې څنګه دی خیال دی واده دې کړی دی ما وی چې نه نو څنګه دی خیال دی نو ما وی چې یاره زه خو غریب سړی ما زما خو مور او پلار سیکان دي او زه مسلمان شوم هغوی د کور هم شړلې ما زما څه دي او دا خو د سیټ صاحب لور ده دا به ما سره ګزاره څنګه کوي وی سیټ صاحب وی چې زما لور هوښیاره ده او دینداره ده ابه تا سره په سپوره ډوډۍ هم ګزاره کوي خو ستا خوښه یې ډېره ښه ده خوښه مې ده په پلان کې ورځ به موږ راځو نکاح به تړو مولانا احمد علی لاهوري صاحب وایي چې هغه ورځ شو د نکاح د تړلو وی زما یو جوړه به دویمه نه وه نو ملګرو ما ته وی چې دا جامې دي خیرې نه دي او مهرباني وکړه زمونږ واچوه خو زه په دې پوه شم چې د دې ملګرو جامې په ما برابر نه دي په دې کې وبدي ښکارم د چا غټې دي د چا لنډې دي مشوره یې دا راکړه طالبان هم زمونږ یو بل سره خوش طبیعتۍ ډېرې کوي وی چې غسلخانې ته ننوځه او اوبه هم لامبې سرسونت به وکړي جامې به برابر کې او بیا به لنګ ووې او بار به روځي دا جامې دې نه چون کا او بس نور ته به یې واچوې او بس اوبې بادې او بس وچې بشي وابچې ما چې یاره دا خبره ټیک ده وی غسلخانې ته ننوتم ویښته نوکان وغیره مې برابر کړل او مې لمبل او جامې مې ځان له ووینځلې او لنګ مې و بار راووتم خو بس طالبانو را سره چل وکړه او زه مړو پوه نه شوم ورځ د وریځ به نری نری باران او جامې کم دی او چې دی جامې بادوم او هوا له ورکوم او جامې کم دی او چېږي او طالبان هم را پورې خاندي جو ټینګ شه وی خیر جامو نه څه ناسه اوبه اوچې شوې خو نمجنې دي مې واچولې یخني به پکې رپېدم دې کې مې سخر راغې د سخرونه مې رالل او خیان مې رالل نکاح تړلی کېږي چې سخر مې ما ته وکتل نو سخر مې پېښ و چې د دې غریب هم دقه یو جوړه ده او بل ورځ چې راغلې هم دقه او نن هم همغه ده او ځان لینځلې ده او لا اوچه شوې نه ده په ما پوه شو وی نکاح وتړلی شو د نکاح نه پس واده شو ښځه مې کور ته بوتله مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه وایي چې ښځه خو د سیټ لور و نیازبینه وه او ما سره سو ټماټر خوره اوچه ډوډۍ ځان له خوشتک هغې باندې ګزاره کوه ډېر بد حال و دغه وخت زما او زما د ښځې اوچه ډوډۍ به م اوبو کې خوشتول او ګزاره به م پرې کوله او د ټماټر او د مالګې سره به م ډوډۍ خوړه
دې زمانہ کې چې ښځه واده شي نو یا په سبا یا په اوومه پلار کره دی. هغه زمانہ کې داسې نه وه. ابه میاشت پس 2 میاشتې پس جنۍ د پلار کره تله. چې میاشت پس مې ښځه پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړه سیټ صاحب وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ لوری خاوند څنګه ومونته؟ خاوند څنګه دی؟ نو که د دې زمانې ښځه وې بلا شیشکه نو څه به وې؟ ای پلاره غرقه دې کړم، چاله دې ورکړم، ملاله دې ورکړم چې ډوډۍ در سره نه وه نو په دا اوبو کې به دې غورځولم یو ورځ مرګ وراغلی به نو په ما خو هره ورځ مرګ تېرېږي. چای خو یې پرېږده خو ډوډۍ هم نشته، ترکاري هم نشته. دا چاله دې په نکاح ورکړم؟ تا زما تپوس نه کو، د خاوند تپوس دې زما نه کو. لیکن هغه جینۍ دینداره ده او د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه اخلاق اوس ګوره. تپوس یې ته وکړه چې بیٹی شوهر کو کیسے پایا؟ لورې خاوند دې څنګه ومونته؟ اور ته څه وایي؟ وی بابا وی دنیا کې به مې د جنت خبرې اورېدې چې جنت به راځي او داسې خوشحالي به وي پکې او داسې د زړه سکون به او بنده به پکې ډېر زیات خوشحاله وي. بابا قسم په خدای چې په دنیا کې ماله خدای جنت راکړی دی. اور مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھی پخپل بیتی کے وی یہ وہ وقت تھا جب احمد علی نہ تھا، آج احمد علی ہے. وی دا اغا وقتو چې دا ما دا مقام نو او ما تا خد جنت وی اوس خو الحمدلله احمد علی دی وی دا کشف خاوندو. یو ځل یو سړی ولا راغی ستا په ګاونډ کې 2 کسان مړه دي او صاحب جنازه به تکے په پلان کې ټیم د سرخکته کوي ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو. نو مرګر وته وی شاګردانو وی صاحب دا دومره داوه خو پیغمبر هم نه کړی، د غیب علم خو الله سره دی. تا ته څه پته لګي چې یو جنت ته لاړ او بل دوزخ ته لاړ؟ بس میں نے کہا آپ پوچھ لے. ما اوی تاسو تپوس وکړئ چې معلومات یې وکړل خبره ټیک و خطا. وی چې هغه کوم جنت ته تللی هغه اکسیډنټ کې مړو او رسول الله مبارک فرمایي صاحب الهدم شهید، اکسیډنټ کې مړو جنت ته لاړ. او بل مړی ته تیزندی چولې و ځان لې ځان یې پانسي کړی و. دې ته کشف وایي، دې بزرګانو ته کېږي. یو ځل یو سیټ ورپسې راغی وی صاحب جومات مې جوړ کړی دی، لومبې مونځ به پکې تکې، افتتاح به تکې. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وی ډیره ښه ده چې لاړ او په جومات یې قدم کېښود وی کاش بہت اچھا مسجد ہے، بہت بہترین، کافی خرچہ کیا ہے اس مسجد پر، بہت خوبصورت، لیکن کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہوتا. ډیر خشته خوبصورت جومات ته خو افسوس چې په حرامو نه وی جوړ نه خبه وه. ناصر ته چا وی ټنګ یې درکړه که نه؟ همدغسې ښې درته یې ووروله چې په حرامو دې جوړ کړی دی که نه؟ سیټ وی ټیک وایي، یو ما ته پته ده یو الله ته پته ده، نه زما ښځې ته پته شته نه بچو ته، دا ما د سود په پیسو جوړ کړی دی. دې ته کشف وایي. نو مولانا احمد علی لاہوری وی چې کم وخت زما ښځې وی چې جنت خدای را کړی دی وی په دې مقام نوم چې دا اوس خدای کم مقام را کړی دی. نو دا ولې ښځه د خاوند صفت کوي؟ دی په دې وجه کوي چې خاوند د ښځې سره ښه ژوند تېر کړي.